سلامونه ټول په هر ځای غوټې یم. اوس زه د چین او جنوبي اسیا اووم نندارتون ته راغلی یم. په دغه نندارتون کې کوم افغان غوره تولیدات نندارچیانو ته وړاندې شوی دی. ځئ چې څو له ما سره یې وګورئ. ګورئ د افغانستان د تولیداتو د نندارځي پر وړاندې دومره زیات چیني مشتریان شته. دوی د افغانستان لاسي صنعتي ته پاملرنه کوي او داسې تولیدات ډېر خوښوي. اوس زما تر څنګ افغان دوست ولاړ. خپل ځان پېژنئ؟ ما نوم محمد اسماعیل امیری دی. موجود امین شرکت د پرور راغلی نمایشګاه د کومینګ نمایشګاه ته ډېر ښه روان دی. ستاسې په نندارځای کې څه شی شته؟ نندارې کوي؟ شته، صنایع دستي دي، کاڼي دي او داسې نور شیان. جولري د افغانستان ډېر ښایسته ښایسته شیان دلته دي او ډېر ښایسته غالۍ مو راوړي دي د افغانستان. صنایع دستي ډېر ښه روان دی نمایش او ډېر خوندور دی. اوس موږ وګورو چې څه شی مشتریانو ته وړاندې شوی و. ډېر ښایسته صنعتي غالۍ او داسې انځورونه د افغانستان دودیز انځورونه دي خو ډېر ډېر ښایسته. او په بلې خوا هم لجوار ده بیګانۍ شوه او زعفران. زعفران ګورئ چیني نندارچیان هم د افغانستان داسې جامې او زعفران او لاسي صنعتي د لجوار تولیداتو ته پاملرنه کوي. ډېر خوښوي. ها دغه دوه ښکلې نجلۍ انجونې واړې دغه جامې واخلئ. په دغه غرفې کې ډېر زیات افغان د لجوار د تولیدات ګاڼې شته. زه غواړم پرتم کوم. څنګه ښکلی؟ ډېر ښایسته ښکلی دی. نو صاحب مهرباني وکړئ چې خپل ځان معرفي کړئ. السلام علیکم. زه عبدالکریم د کابل نه راغلی یم اګزیبیشن فورمینګ ته. دې سره معرفي شوم. ډېره ښه جوړکۍ ده. زموږ باغله چاته هر څه خبر کوي. دې نه ډېره مننه کوو. دا څوم ځل دی چې تاسې په دغه تقریبا زما شپږم ځل اووم ځل دي. شپږم ځل دی. ستاسې په اند کوم تولیدات افغان تولیدات د چینایانو ډېر خوښېږي؟ لاجوړ ډېر خوښېږي چې هغوی چینجیچه ورته وایي او زموږ پوستکی مونږ سره دي چې پوستند ورته وایو. هغه هم ډېر خوښېږي دوی. او زموږ اکثرا جواهرات هم چې یاقوت دی، زمرد دی، هغه هم ډېر خوښوي هغوی. هغه هم راوړي ورته. خو په تېرو څو کلونو کې فکر کوم چې په چین کې د قیمتي ډبرو بازار هم سمسور ډېر سمسور. آیا د لوړې دومره؟ بالکل همدا خبرې دي. بالکل. ډېره مننه. تاسو هم ډېره مننه. زه خلاص شولو. زه دا هم ډېر خوشحاله یم او ویاړم چې همدلته دومره زیات افغان دوستانو سره پیژنم. د چین او جنوبي اسیا اووم نندارتون کې د جنوبي اسیا د تولیداتو د نندارې لپاره یو ځانګړی ودانۍ یعنې نندارځای شته او پکې افغانستان غرفې هم ډېر تر سترګو کېږي. په داسې تخته باندې د افغانستان نوم لیکلی. په داسې غرفې کې د لجوار د ډېره ښایسته ګاڼۍ او زعفران او نور قیمتي ډبرې هم تر سترګو کېږي. ګورئ په دغه غرفې کې دغه شان پړی شته. او ښایسته
څنګه ستاسو پانګ ښکلی دی فکر کوم چې دا د افغانستان له شمالي ولایت څخه تولید شوی هاي السلام علیکم السلام علیکم کې د کوچیانو ښایسته ګرنۍ او دا به په پښتو څنګه وایي دا ګاند دی ګاند افغاني ګاند دی مرۍ ګاند دی او ټول لاسي صنعتي تولیدات دا لاسي کار دی د چینایانو خوښېږي داسې یعنې د چینایانو خوښېږي ممکن ته سوداګري لري ګورې داسې مېرمنې د افغانستان اړلۍ ته پاملرنه کوي جلبوي نو دا ځل هم زما لومړی ځل دی چې د چین او جنوبي اسیا په نندارتون کې ګارډن کوم ډېر خوشحاله یم چې په دغه نندارتون کې دومره زیات افغان غوره او ښایسته تولیدات تر سترګو کېږي او چیني مشتریانو ته وړاندې کېږي نو باور لرم چې په راتلونکي کې دغه شان نندارتون به په د چین او د افغانستان په شمول جنوبي هیوادونو د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي تګ راتګ د پیاوړتیا لپاره مهم رول ولوبوي